د پکتیا ولایت د شاتو مچیو فارم لرونکي هیلهمند دي چې سږ کال به د شاتو تولیدات زیات وي. دوی وایي تیر کال د مچیو د مرض او د وچکالۍ له امله تولیدات بیخي کم وو، خو سږ کال بیا دې ته هیلهمند دي چې بارانونه شوي او له بلې خوا د نورو کلونو په پرتله د پکتیا ولایت بېلابېلو ولسوالیو ته زیات فارمونه هم راوړل شوي دي. د دوی په خبره د یاد ولایت سږنی فصل د شاتو مچیو لپاره مناسب دی او له همدې امله به یې د شاتو سږنی تولید هم زیات وي. زمونږ مچۍ خو چې دي الحمدلله ډېرې مچۍ دي، یعنې 2500 صندوقه دي شاوخوا، نو بیا تولیدات هم الحمدلله ښه دي او د تېرو کالو په پرتله سږ کال ماشاءالله بیخي ښه دي. په دې کال آباد ده، بارانونه دي، موسم ښه برابر ده. د پکتیا ولایت د کرنې ریاست سرپرست هم په یاد ولایت کې د شاتو مچیو د زیاتو فارمونو په شتون خوښي څرګندوي او وایي چې دوی د شاتو فارم لرونکو سره په تیر کې هم اړینې مرستې کړي دي او په راتلونکي کې به هم دوام ورکړي. زنبردارانو ته د موږ هیواد یا بالخصوص د موږ ولایت ډېر ضرورت لري. موږ کوشش کوو چې هر ځای کې دوی ته حتی الوسعه کومک ورسو، لکه مخکې په تیر کې انشاءالله تعالی چې ډېر کومکونه موږ ورسره کړي دي او د آینده لپاره د زنبردارانو خبره موږ د مرکز سره په بار شریکه کړې ده او بیا به انشاءالله ورسره شریکوو او د دوی سره لکه سره کوم چې پخوا مرستې ورسره کړي دي، آینده لپاره به انشاءالله تعالی تل موږ مرستې ورسره کوو. په پکتیا کې د شاتو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي چې له شک پرته پکتیا ولایت د شاتو زیات تولید او ښه کیفیت لري، خو دوی یې په کور دننه او بهر د بازار نشتون د ستونزې په توګه یادوي او له کرنې وزارت څخه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. بالکل 100% که موږ دا کوشش کوو چې موږ سره وزارت دا همکاري وکړي چې موږ ته یوه زمینه برابره کړي چې موږ شات بهر ته لاړ سي، خرید و فروش وسي بهر ته. دلته افغانستان ډېر ښکلي ښایسته شات لري، خو لیکن که بیدیا ته یې سمپل لاړ سي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند مصباح الدین مستعین بیا وایي چې دوی د هیواد د شاتو مچیو د ټولو فارم لرونکو سره وخت په وخت ناستې کړي دي. نوموړی وایي په نږدې راتلونکي کې به دوی ځینې فارم لرونکي نړیوالو نندارتونونو ته هم وروپېژني. په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله د افغانستان د شاتو د مچیو په نمایندګۍ باندې څو تجاران نړیوالو نندارتونونو یا نمایشګاهو ته چې هغه لکه قطر، چین، روسیه او ایران په دې ملکونو کې چې جوړیږي هلته د دوی دپاره بازارموندنه وسي، ځکه دا داسې وسیع او پراخ بازارونه دي چې هلته د افغاني توکو متقاضیان هم زیات دي او په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زموږ د صادراتو کچه تر دې هم لوړه سي. د هیواد په کچه پکتیا ولایت یو له هغو ولایتونو ده چې هر کال په سلګونه ټنه د شاتو تولید لري. د دغه ځای مچۍ لرونکي وایي چې تیر کال یو څه د دوی تولیدات کم وو، خو سږ کال په دې هیلهمند دي چې کال آباد د بارانونه شوي دي او له بل اړخ نه دلته نور ډېر مچۍ لرونکي چې دي خپلې مچۍ راوړي دي د ولایت ته. دوی هیلهمند دي چې سږ کال به د شاتو د تولیداتو اندازه نوره هم لوړه شي. عزت الله احمدزی، CMG پکتیا.